پاکستان اوس سعودي عربستان ته په ننواتو ورځي او اوس روزارۍ ورته کوي دا چې پاکستانی چارواکي د څه لپاره تازه سعودي ته ځي. هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د راتلونکي اونۍ په وروستیو ورځو کې سعودي عربستان ته د ننواتو لپاره ځي، په داسې حال کې چې د پاکستان او سعودي عربستان حکومتونو سیاسي اړیکې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت ډېرې ترنګلې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د جاوید باجوا موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي راکمول دي. د پاکستان د پوځ مشر غواړي سعودي ته ننواتې وکړي چې له دوی سره یې سیاسي اړیکې راجوړې شي، د کشمیر په مسله کې ورسره همکاري هم وکړي. د پاکستان حکومت له سعودي عربستان څخه غوښتي وو چې د کشمیر په لانجمنه مسله کې دي د پاکستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان غونډه راوبالي، چې دا غوښتنې د سعودي عربستان له لوري رد شوې وه او پاکستان ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي همکاریو سازمان د کشمیر د ستونزې د حل وړتیا نه لري، چې له امله یې سعودي عربستان پر پاکستان غوسه شو او د دواړو هیوادونو اړیکې سړې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان د نه منلو په غبرګون کې ویلي که د کشمیر په مسله کې سعودي عربستان ملاتړ کوي که نه، خو وخت راغلی چې خپل لاس په کار شو چې د اسلامي همکاریو سازمان هیوادونه غونډه نه رابلي، نو موږ به پریکړه نیسو چې د دې سازمان د غړي په توګه پاتې شو که نه. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان له پاکستان څخه $1 بلیون خپل پور بیرته اخیستی او د نورو پورونو بیرته اخیستلو یادونه یې هم کړې او د تیلو او نورو بیلابیلو برخو کې ورسره د همکارۍ بندولو خبرداری هم ورکړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.